مونږ د الله پاک بندگان یو. الله پاک د خپل بندگانو نه دا مطالبه کوي چې تاسو به زما بندگی کوئ، د بل چا بندگی به نه کوئ. زمانه علاوه دا څومره مخلوقات چې دي دا زما پیداوخت دی، دا زما مخلوق دی او زه یم خالق. نو تاسو چې عبادت کوئ نو د مخلوق په نه کوئ، د خالق په کوئ. که یو سړی هر شعبې سره تعلق ساتي، که یو سړی مولا دی او که یو سړی میا دی او که یو سړی خان دی او که نواب دی او که فقیر دی او که مزدور دی او که هرې طبقې سره تعلق ساتي، هغه د الله بنده دی. او دی چې د مخلوق عبادت کوي نو دا دی الله سره شرک کوي. یو مالدار دی نو هغه د دولت عبادت کوي، بس دغه دولت ته خدای وایي که دغه دولت وي خو بس بیا زه ژوندی یم، زه عزتمند یم، زه هر څه یم، خو که دا دولت نه وي بس زه بیا اسم نه یم. هغه د دولت عبادت کوي. که یو سړي سره یو عهده ده نو هغه د افسر بالا عبادت کوي. که دا افسر بالا مې خوشحاله وي خو زه به خوشحاله یم، که دی خوشحاله نی زه به نه یم خوشحاله، که دی ښه وي خو بس زه به ښه یم، که دی نه وي دی د افسر بالا عبادت کوي. یو مزدور دی هغه د یو مالک عبادت شروع کړي چې یاره دا مالک خوشحاله کړم. نو چې سړی د دې دومره معبودانو عبادت کوي، دولت معبود دی، مالک معبود دی او دغسې د دنیا دا نور اسباب دا ټول معبودان دي، نو الله وایي ځان د دې دومره سجدو نه خلاص کې چې ته دا معزز تندې هر چاته لګې نه، راشه یو ماته یې ولګوه، بس د دې ټولو معبودانو نه به دې خلاص کم. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. بس یو سجدہ الله ته ولګوه، هر چا نه اخلاص کړي، د شلو معبودانو نه الله خلاص پدي، خو چې د یو الله عبادت وکړو. وی د قیامت په ورځ به الله پاک په هر چا باندې حجت تام کوي. انسان به راګیری چې تا د دې بل عبادت ولې کړی دی. یو مالدار سړی به راشي ابه وی چې یا الله زه خو دولت و کاروبارونه و کارخانې وې او زه خو هغې کې مشغول وم او د دې انسانیت خدمت مې کوم لګیا وم، نو خدای ستا عبادت ته نه جوړېدم. هغه باندې به الله پاک حجت حضرت سلیمان علیه السلام به راولي چې ته څه مالدار وې، ستا به څه مالداري وه. سلیمان علیه السلام بادشاه او یوازې داسې بادشاه نو چې په ځمکې بادشاهي وه، په هوا هم بادشاهي وه، په اوبو باندې مخلوقاتو باندې هم بادشاهي وه. تا سره به څه سره سپین و څه دولت، په دولت خو هغه سره و چې د سمندر څومره ملغلرې او څومره قیمتي څیزونه هغه ټول د هغه خو د الله بندګي نه وه پرېښې. هغه خو 24 ګنټې د الله عبادت کو، د الله بندګي کوله او الله ته په سجده باندې پروت. ته د څه مالدار، دا مالدار براگیر کی الله پاک په دې خبره باندې او یقیني د سره به جواب نه وي بیا. او په دنیا کې پیغمبران نه لاندې خلک داسې مالدار خلک تیر شوي دي چې د هغوی ډېر لوی کاروبارونه او خو د الله بندګي یې نه ده پرېښې. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه، عثمان غنی و، پیغمبر ورته غني ویلي، مالدار و، بین الاقوامی منډو کې تجارت و،
کاروبار یو خدا الله بندگی نه د پریخي 24 घंटे الله ته په سجده د الله عبادت د الله بندگی عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ صحابه پرې د رستو راشه تابعینو کې وګورئ ما ابو حنیفه د کپړې غټ کاروبار دا غرنګ عبد الله ابن مبارک چې هغه به یو لوی قافله حج له بوتله مخبل خرچه باندې دا اوسانه بس مالداري وي دا اوسانه بس خانه وي لیکن هغه جون هغه د تقوا د پرهیزګارۍ او د الله د بندګۍ جو د الله د بندګۍ نه ځان استنو اگر کډیر دولت وسره نو د قیامت پر ورځ په مالدارو باندې الله پاک دغه خلق حجت کی چې وګورئ دا مالدار که یو سړی وایي چې یاره زه خو غریب وم ځان له مې مزدوري کوله خدای زه مانځه ته خو نه وم اوزګار زه خو روجې ته نه وم اوزګار زه خو بندګۍ ته نه وم اوزګار الله پاک په هغوی باندې عیسی علیه السلام حجت وګرځوي چې د عیسی علیه السلام نه خو ته ډېر غریب نه وې عیسی علیه السلام نه کورو نه بچیو هیڅ درکې نه لګېد که روټۍ به میلاو شوه او به خوړه ګینې بس همدغسې به ګرځېده د الله بندگی کوله دا تڼۍ اچولې وې تڼۍ موږ په دې جامو کې تڼۍ اچو نو یو کس یې وکته چې داسې غنې پکې ورکړې وې اوهو دا خو مې هسې ځان په دې تڼو په عذاب کړی دی دا خو په دې غنو باندې هم دا کپړې راټینګېږي نو بس غنې پکې ورکړې کاسه وسره وه اوبه به یې پیسکلې خوراک به یې پکې کو یو سړی یې ولیدې چې د دریاب نه په لپه باندې اوبه راغشتې او څکلې یاره په دې پیالې خو مې هسې ځان په عذاب کړی دی هغه پیالې دریاب ته وویشته او دغسې بیا ګرځېد یعنی اس اسباب وسره نو بس داسې یو درویش او ملنګ انسان د الله پاک بندگی یې نه ده پرېښې بس د الله بنده غریبې هغه د بندګۍ نه نو منې کړي او داسې ډېر خلک غریبانان حضرت بلال ته وګورئ ابو هریره رضی الله تعالی عنہ دا کابر صحابه کرام غریبانان د ډېرې لوږې د لاسه به راپرېوتل بېهوشه به شو چاته به یې غږ نه کو راپرې به وتل خلکو به ویې جوړې په دسه پیریان راغلي دي هغه به د لوږې د لاسه راپرېوته داسې غریبانان خو د الله بندګي هغه یې نه ده پرېښې نو د قیامت په ورځ به غریب باندې الله پاک حضرت بلال ابو هریره صہیب رومی دا غریبانان صحابه کرام دغسې حضرت عیسی علیه السلام دا به په حجت او دلیل وګرځوي چې وګوره دام غریبانانو دوی خو د الله بندګي نه وه پرېښې مزدورۍ دپاره تا ولې عبادت نه کوو دا زمونږ دلته دا مزدوران کار کوي که نه مونږ چې جمع وکړو نو دوی بیا را رواني بیا لګیایي تر مازدیګره پورې د ماسپښین لمونځ کوي هلکه تا ته څه رکاوټ دی یو مالک ورته دا نه وایي چې یاره ته جمع له مزه د هر مالک دا خواهش ته چې یاره دوی په ټیم باندې لاړ شي او لمونځ وکړي سس به کېږي به دغلته به لګی بیا به راشي مانځه بیا په جومات کې ناست دي بیا ناوخت مازدیګره پورې لګیایي یعنی دا مونږ یو هغه کړی چې زه غریب یم زه مزدوري کوم نو زه به لمونځ بې ټیمه کوم حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نه یو ځل جمع فوت شوه نو هغه د 2000 درهمو ځمکه د الله په لار کې صدقه کړه چې ما نه د جمع لمونځ تللی دی دونه اهمیت ورسره د جمع مونږ د وړو کارونو دپاره لمونځ پرېږدو روژه پرېږدو اوس د دې ځای نه به لاهور ته اسلام آباد ته په سفر ځي بیا به وایي چې یاره زه خو روژه نشم نیوی ځکه چې زه په سفر ځم نه دا غریبي که یو سړی وایي چې زه غریب یم زه مزدور کار یم قیامت په ورځ به الله حضرت عیسی علیه السلام او دغسې مزدوران راولي چې وګوره دا مزدورانو دوی خو د الله بندګي نه ده پرېښې